السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شیر محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه د اډوبي پریمیر پروګرام وام درس یا ومه ویډیو ده. په دې ویډیو کې راځو فایل مینو ته او په فایل مینو کې بیا افلاین فایل مطالعه کوو او په دې باندې غږیږو چې افلاین فایل څه شی ده او د څه شي لپاره پکارېږي د افلاین فایل. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او افیس درسونه په مکمل او مسلکي توګه زده کوئ، نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل د سر سبسکرایب کړئ، څو ځینې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې خبر شئ، لاسته راوړئ او یې ګورئ. دوستانو که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو ماته یې په کامنټ کې ولیکئ، زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. راځئ چې یو ځای خپل درس شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شیر محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه د اډوبي پریمیر پروګرام وام درس یا ومه ویډیو ده. په دې ویډیو کې راځو فایل مینو ته، راځو نیو ته. په نیو کې افلاین فایل مطالعه کوو. دوستانو اوس موږ تاسو افلاین فایل غیر فعال ده، دا څه وخت فعالیږي؟ راځو پروجیکټ پینل کې یو کلیک کوو، بیرته راځو فایل ته، نیو ته راځو. افلاین فایل موږ تاسو ته فعالیږي. دغه افلاین فایل موږ تاسو همچنان کولی شو. راسو نیو آیټم ته، دغه یو آپشن ته وګورئ دوستانو، یو وړوکی آپشن ده. په دغه باندې تاسو کله کلیک وکړئ د نه هم تاسو کولی شئ چې آفلاین فایل نه کار واخلئ. راځو بیرته نیو ته، آفلاین فایل ته راځو. موږ تاسو د آفلاین فایل نه د دوو مقصدونو لپاره د کار اخیستی شو. اولنی مقصد یې څه شی ده؟ زه اوس تاسو ته وایم چې کله موږ تاسو وغواړو خپله پروژه کې یوه ویډیو، عکس، تصویر، اعلان، خبر یا هر څه چې غواړو وکاروو خپله پروژه کې، اما هغه ویډیو، اعلان، خبر یا هغه صوت یا غږ مونږ او تاسو سره نه وي، نو مونږ او تاسو به څه کوو؟ هغه ځای به ورته خالي پرېږدو. مثلا زه غواړم د دغه څلورو ویډیوګانو منځ کې یوه لوګو زه وکاروم، دغه ځای زه خالي ورته پرېږدم. چې کله بیرته هغه لوګو یا هغه خبر یا اعلان یا هر څه چې زه ورته معطلم، هغه لاسته راغی، بیرته هغه آفلاین فایل زه له هغه سره لینک کوم. یعنې آفلاین فایل بیرته د ما په همغه لوګو باندې تبدیلېږي یا د ما هغه لوګو د آفلاین فایل ځای نیسي. زه راځم فایل ته، نیو ته راځم، آفلاین فایل. دا رقم صفحه ماته خلاصیږي چې د ما د سیکوینس ټول تنظیمات دلته ماته ښیي. یعنې ماته وایي آیا دغه تنظیمات صحیح دي؟ نو که زه چیرې وغواړم په همدغه سیکوینس کې همدغه آفلاین فایل وکاروم، زه په اوکې باندې کلیک کوم. او که چیرې زه غواړم همدغه آفلاین فایل په بل یو سیکوینس کې چې دغه تنظیمات مطابقت ونه لري، نو موږ تاسو به څه کوو؟ دغه تنظیمات په همغه تنظیماتو ته اړو، بیا په اوکې باندې کلیک کوو. نو زه غواړم چې همدغه آفلاین فایل په همدغه سیکوینس کې وکاروم، فقط په اوکې باندې به کلیک کوم. راځم به دلته نوم ورکوم، مثلا لوګو. دلته موږ تاسو هغه معلومات ورکوو په پروژه کې د یو څه شي یادوري کوي، چې موږ تاسو د پروژې په سهولت کې مرسته کوي. دا اختیاري دي. زه په اوکې باندې کلیک کوم. ماته د آفلاین فایل جوړ شو. وګورئ ملګرو، دا د آفلاین فایل ده. دې باندې زه چپ کلیک کوم، کش کوم. دلته زه اچوم خالي فاصله باندې زه ښی کلیک کوم. ریپل ډیلیټ ماته فعالیږي، په ریپل ډیلیټ باندې زه چپ کلیک کوم. ملګرو وګورئ، د آفلاین فایل د ما هم غږ لري هم ویډیو لري. اولنی ویډیو ده او د اخري غږ ده. اول سر کې په انګلیسي لیکلي دي میډیا آفلاین، او لاندې په نورو ژبو باندې لیکلي دي میډیا آفلاین. نو چې کله موږ تاسو هغه لوګو، خبر، اعلان یا هر څه چې موږ تاسو ورته معطلو، هغه موږ تاسو لاسته راغی، نو موږ تاسو به څه کوو؟ په آفلاین فایل باندې ښی کلیک کوو. موږ تاسو بیا راځو لینک میډیا ته. لینک میډیا باندې به بیا چپ کلیک کوو. موږ تاسو د لینک میډیا صفحه خلاصیږي. موږ تاسو د آفلاین فایل نوم ښیي. دلته بیا څه کوو؟ موږ تاسو په لوکیټ باندې فقط کلیک کوو. وګورئ لوکیټ، په دې باندې چپ کلیک کوئ. دا رقم صفحه موږ تاسو خلاصیږي، یعنی خپل فایل سلیکټ کړئ. نو د ما فایل چیرته ده؟ ویډیوز فولډر کې ده. وګورئ دا د ما د لوګو ویډیو ده، غږ نه لري، فقط ویډیو ده. اما دلته موږ تاسو آفلاین فایل چې کله جوړ کړه هم غږ لري هم ویډیو لري. نو چې کله په د اوکې باندې کلیک کوو، نو موږ تاسو د یو پیغام راکوي. وګورئ ملګرو، د میډیا مس میچ پیغام راغی، یعنی دغه میډیا یعنی همدغه ویډیو د موږ تاسو د آفلاین فایل سره مچ نه کوي. وګورئ ملګرو، میډیا مس میچ. څه په لیکلي دي؟ The selected file does not contain audio media used by clip references. یعنی غږ نه لري. نو موږ تاسو په اوکې باندې کلیک کوو، خو نه دی لري.
ملګرو وګورئ د ما لوګو راغله د افلاین فایل لجه دلته یو شی ته مو پام می تر دغه حصے پورې د ما لوګو ده دغه خالی جای په دغه شکل باندې ښودل شوی دی وګورئ ترانسپرنت په شکل باندې یعنی ویډیو خالی ده دلته هیڅ شی هم نشته زه کله دلته ورسم وګورئ د ویډیو توره ده موږ او تاسو هیڅ شی هم نه ښیي ویډیو توره ده د دې معنا دا ده د موږ او تاسو افلاین فایل لوی ده خو د موږ او تاسو ویډیو وړه وه څه به کوو ریزر ټول باندې به کلیک کوو یا به سی له کیبورډ نه کېکاږو راځو به دغه اضافي فایل چې دلته په شکل کې ښکاري موږ او تاسو ته دغه اضافي حصه به د لوګو نه بېلوو سلیکشن ټول باندې به کلیک کوو راځو دا اضافي ویډیو به سلیکټ کوو له کیبورډ نه به په ډیلیټ باندې کلیک کوو نو موږ او تاسو هغه اضافي ویډیو له منځه ځي په د خالي ځای باندې به ښي کلیک کوو موږ او تاسو ریپل ډیلیټ کولیږي په ریپل ډیلیټ باندې به بیا چپ کلیک کوو په دغه شکل باندې ملګرو او دوهم مقصد یا دوهم کار چې موږ او تاسو د افلاین فایل نه موږ او تاسو کار اخیستو هغه چی شی ده هغه دا د ملګرو چې کله موږ او تاسو په خپل پروژه کې یا خپل سیکوینس کې یو یا څو دانې ویډیوګانې یا تصویرونه هر څه وي هغه وکارو بیرته یا د هغوی نمونه تغییر سي یا هغه پاک سي یا اشتباها چیرته انتقال سي چې اډوبي پریمیر پروګرام هغه ته لاسرسی ونه لري نو موږ او تاسو هغه فایلونه د افلاین په شکل اوري موږ د اختیار راکوي چې دا فایلونه د اډوبي پریمیر پروګرام د لاسرسي نه خارج سوله زه یو مثال کې تاسو ته ښیم زه اوس راځم یو ویډیو امپورټ کوم موږ او تاسو کولی شو چې د امپورټ لپاره په پروجیکټ پنل کې ډبل کلیک وکړو په دغه شکل موږ او تاسو د امپورټ صفحه خلاصیږي او یا هم کولی شو چې راسو فایل منو ته امپورټ راسو شارټکټ یې شی د کنټرول آی او یا کنټرول آی د کیبورډ نه کېکاږو یو ویډیو د دوه په نوم باندې زه په د باندې سلیکټ کوم او کې کوم دا ماته د اډوبي پریمیر پروګرام ته امپورټ کیږي په دې ویډیو زه چاپ کلیک کوم راکش کوم خپل ټایملاین کې ځم ملګرو دغه د موږ او تاسو ویډیو د سی اوسم راوخستل زه دا ذخیره کوم راځم فایل منو ته سیو باندې زه کلیک کوم کنټرول اس دا ذخیره سوله بیرته راځم خپل ویډیو ته زه اوس راځم د دوه ویډیو باندې زه ښي کلیک کوم راځم رینیم ته نوم یې دوه ده زه دا اړوم څلور ته بیرته راځم د اډوبي پریمیر پروګرام ته وګورئ ملګرو د لینک میډیا صفحه موږ او تاسو ته خلاصه سوله دلته څه لیکلي دي میسینګ میډیا فور دیز کلیپس دغه میډیا هم له لاسه ورکړله د دوه په نوم دوه MP4 خو که چیرې همدغه فایل موږ سره په کمپیوټر کې موجود وي په لوکیټ باندې به کلیک کوو او هغه میډیا به سلیکټ کوو او خو که چیرې هغه هم پاکه کړې وي نو موږ تاسو بیا څه کوو په افلاین فایل باندې به کلیک کوو نو بیا به زو هغه ویډیو عکس یا هر څه وي هغه به را پیدا کوو بیا به لوکیټ کوو نو اوس فعلا چې هغه نسته په افلاین فایل باندې به کلیک کوو خو که چیرې دلته ډېر فایلونه دي موږ تاسو د لاسرسي نه وتي نو بیا به څه کوو په افلاین آل باندې به کلیک کوو یعنی دې ته بیا نه مجبوري کړو افلاین 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 موږ تاسو کلیک کوو یو پر فقط افلاین آل باندې به کلیک کوو زه اوس تاسو ته مثال کې وایم وګورئ ملګرو دا یوه ویډیو ده په دې باندې افلاین کلیک کوم دا ویډیو د ما افلاین سوله دا زه بیرته له ټایم لاین نه زه پاکوم پیج نه هم پاکوم پروجیکټ پانل باندې زه ډبل کلیک کوم ما ته د امپورټ صفحه خلاصیږي زه دا درې ویډیو څلورمه او د ای ویډیو زه دا امپورټ کوم اوپن باندې زه کلیک کوم یوه ویډیو زه راخلم امپورټ کوم د څلور په نوم ویډیو دا زه امپورټ کوم دا ډېره لویه ده ما فقط لګې په کار ده په ریزر ټول باندې زه کلیک کوم دلته زه کټ کوم راځم سلیکشن ټول ته دا اضافي باندې زه سلیکټ کوم دا کیبورډ نه ډیلیټ کېکاږم هغه پاکېږي دا پر د ای ویډیو زه راخلم په ده باندې چاپ کلیک نیسم راکش کوم ټایم لاین ته دلته زه خوځې کوم راځم ریزر ټول باندې کلیک کوم دومره د ما ویډیو په کار ده دلته زه قط کوم راځم سلیکشن ټول باندې زه کلیک کوم اضافي ویډیو زه سلیکټ کوم له کیبورډ نه ډیلیټ ته فشار ورکوم ویډیو حذفیږي د اخرې ویډیو چې د درې په نوم ده په ده باندې چاپ کلیک زه نیسم راکش کوم دلته زه خوځې کوم ریزر ټول باندې کلیک کوم سلیکټ کوم دلته قط کوم اضافي باندې زه کلیک کوم په دغه شکل باندې ملګرو درې دانې دغه لنډې ویډیوګانې ما ته لاسته راغلې اولنۍ ویډیو ده بله ده ملګرو که چیرې د دغو ویډیوګانو نومونه تغییر کو او یا حذف کو نو موږ تاسو دغه ټولې ویډیوګانې په افلاین فایل باندې اوري زه راځم فولډر ته دغه
درې دانې ویډیوګانې زه دا حذفوم. شفت نیسم ډیلیټ ته زه فشار ورکوم، یس باندې زه کلیک کوم، درې واړه ویډیوګانې حذفیږي. راځم بیرته اروبي پریمیر پروګرام ته، ما ته بیرته د لینک میډیا صفحه خلاصیږي. ما ته څه وایي میسینګ میډیا فور دیز کلیپس، دا کلیپونه موږ او تاسو له لاسه ورکړه. 3 MP4 4 MP4 MP4. خو که چیرې دا فایلونه موږ او تاسو سره په کمپیوټر کې په لوکیټ باندې به کلیک کوو، او که چیرې په کمپیوټر کې موجود نه وي نو په آفلاین باندې به کلیک کوو. وګورئ ملګرو دلته 3 دانې ویډیوګانې دي ما سره. که زه چیرې د آفلاین باندې کلیک وکړم دغه یوه ویډیو آفلاین کېږي. خو که چیرې دلته ډېرې ویډیوګانې وي نو موږ او تاسو به څه کوو، په آفلاین آل باندې به کلیک کوو. یعنی دې ته مجبور نه سو چې دا مو دغه آفلاین باندې به کلیک وکړو. آفلاین آل باندې به کلیک کوو څو پورې موږ او تاسو سره د وخت د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په آفلاین آل باندې به کلیک کوو. په دغه شکل موږ او تاسو دغه 3 دانې ویډیوګانې په آفلاین باندې واوښتي. راځو دلته هم وګورئ دا شکلونه یې په دغه شکل واوښتي. 3 MP4 MP4 4 MP4 په دغه شکل باندې. ملګرو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وي او دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوې وي دا ویډیو سره لایک کړئ، او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته په کامنټ کې ولیکئ. زه حتما دې تاسو پوښتنو ته جواب وایم. ملګرو که چیرې تاسو د ما د ویډیوګانو نه مو هر یوه دانه نوې موضوع زده کړي وي نو د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه پوه سم د ما د زحمتونه بې ځایه نه ځي او ما هم خپلې ټولنې ته یو خدمت کړی وي. دوستانو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وي او دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوې دا ویډیو سره لایک کړئ، او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته په کامنټ کې ولیکئ. زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او افیس درسونه په مکمل او مسلکي توګه زده کړئ نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې نه خبر شئ، لاسته راوړئ او یې ګورئ. تر بیا په مخه مو ګلونه، علامه ملسه.